ځکه طبعا ګورې سړی د مرګ نه ډارېږي. اوس کو چاته څوک وایي چې ته مرې، یقینا دا موږ ټول د مرګ نه ډارېږو. نو بعض مؤمنانو هغوی ته طبعا دا ناخوښه وه، ځکه جهاد له چې ځې نو بیا خو هلته کې په تورو باندې وهل وي او نن زمانه کې ډزې وي، نو یقینا چې سړی دې حالاتو سره مخامخ شي. لیکن جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله دا فیصله وفرمایله چې ځو بس او میدان بدر ته ورسېدل، ما بله شپه ویلي وخه یو بهترینه معرکه شوې وه د مسلمانانو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته او د هغې ملګرو ته الله پاک جل جلاله یو عظیمه فتح ورکړې وه او د کفر ملا ماته شوې وه په دې کې، ځکه غټ غټ کافران ابو جهل امیه او دا ټول سو دا مردار شوي وو. او د دې نه مخکې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل چې پلانې به دلته وي، پلانې به دلته وي، پلانې به دلته وي، ګورې مړ به وي دلته. او داسې وشوه چې کم کافران مردار شوي په هماغه ځایونو پراتو. ابو جهل دا په بدر کې مردار شوی او دا خو د کافرانو مشر و کنه. دا یو دوه صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم خو هلکانو، ابن عفرا، یو حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه او بل حضرت معوذ رضی الله تعالی عنه. دا د بی بی عفرا زامنو. دی دواړه یو صحابي مبارک فرمایي وی ما سره په خوا کې راغل، نو ماشومانو کنه، هغه وی ما ته حیرانتیا وه چې خدایه پاکه دا ماشومان به ما سره څنګه وي او دی به د ما ملګرتیا څنګه وکړي. نو دا یو مبارک صحابي، دا دواړه رونه وو، دا وی د دې بل نه ما ته پټ وایي چې کاکاجي ابو جهل کم ځای ده، نو هغه بل راته پټ وایي چې کاکاجي ابو جهل چرته ده. ما ورته تاسو پې څه کوئ؟ وی مونږ ته یوې چې دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په مخالفت کې لګې ده او د هغوی بد بیانوي معاذ الله. نو ما ورته آواز وکړو، اشاره مې ورته وکړه هغوی نه چې ابو جهل په دې کافرانو کې ګرځي. ما ورته ووي هغوی نه چې ګرځي، زمونږ کتابونه لیکي د احادیثو مبارکو وی داسې په دواړو حمله وکړه مثل الثقرین، لکه دا شاهین نه وي چې دا په یو څیز په یو ښکار باندې راغوټه شي بس داسې کی وایلی دا دواړه. نو هغه صحابي مبارک فرمایي وی ما ته حیرانتیا شوه چې دا ماشومان او دې خبرو ته یې ګوره. وی زه مضبوط شم او دواړه لاړل، په ابو جهل یې ګزار وکړو او ابو جهل د سورلۍ نه راخطا کو راوی غورځولو. دا لا مردار شوی نه و ښه. جناب سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک چې په جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کې عاجزته به شخصیتو، دی لاړو او د پاسه پې کېناستو او توره راواغسته وی دا 60 تنه پرې کومه اوسه. ابو جهل ته وی، ابو جهل ورته وی داسې چلو کا چې 60 خو راناسې وای پرې کوې خو راناسې مو، خو دا 60 مې لږ اوچت کټ کا. داسې ظالم و ښه چې وی د کافرانو کې غټ ښکارم. او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په ذات اقدس کې دغه ټیم هم نازیبا وي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک لاړو دا 60 ته پرې کو.
په دغه وخت کې جناب حضرت جبریل علیه السلام مبارک راغو او پیغمبر علیه السلام مبارک ته خاندي او جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک و تفرمائی پیغمبر علیہ السلام مبارک توی تلک بی تلک ادین مخی دا سے چل شو چیوذل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بیت اللہ شریف کے تلاوت کولو نو دا ابو جہل لعین راغو او دا مبارک صحابی پا مخ باندیو والو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لرا روان دا جاڑی او جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک ولرا روان دا خان دی پیغمبر علیہ السلام مبارک و تفرمائی وی جبریل عجوبہ دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جاڑی او تو خان دی بے چې کله د مدینې منورې مبارک ژوند راغو همدغه ابو جهل عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک چې سټ ته نه پرې کو بے جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک راغو خان دی وی سیب دا دی هغه یو گزار بدلو چې سټ ته پرې کو وی دغه ته پړک وستیو وی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک ته وی سټ پرې کو نو بدر کې کله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اوتلو نو د حضرت عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها مبارک د حجرې شریفین اوتیو دا کم دی چې اوس پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرما دا د دې مبارک زین اوتیو نو اللہ پاک جل جلالہ و تفرمائی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق لکه څنګه چې ته الله پاک جل جلالہ اوستلې د خپل کورنا یعنی ته د خپل کورنا اوستلې د سره پاره چې لاړ شه د ابو جهل سره جنگ وکا مدینه منورې ته بدر مقام ته ودا او د کافرانو سره جګړه وکا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ بېشک یو گروه یو ډله وه د ایمان والو نه چې هغوی ګوره دا ناخوښه ګڼله ځکه ما درته وي جنګ کې خو خامخه څوارلس صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پکې شهیدان شوي وو اته مهاجرین صحابه کرام او شپږ انصار صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین پکې شهیدان شو خو لیکن بل طرف ته مقابله کې سمرا او یا کسان مردار شول کافرانو او یا کسان ژوندي ونیول او نور منډي واله او تختیدل پیغمبر علیہ السلام مبارک ته الله پاک جل جلالہ فرمایي یجادلونک فی الحق دای تاسو سره په حق کې جګړه کوي یعنی دین دا خبره راغه چې نوبت په دې تورسي چې جنگ بکیږي ګوره جنگ بکیږي بعد ما تبین پس ته هغه نه چې دا خبره ښکاره شوه یعنی ضرور به دا جنگ کیږي او گویا کې کأنما یساقون الی الموت گویا کې دی مرګ طرف ته راښکلی شي څوک چې چاته پته وي چې لکه خدای نخواسته اوس مو داسې حالات جوړیږي نو ګبراوي وي که نه چا چې دنیا کې جګړه راشي او خدای نخواسته داسې مسائل پیدا شي یقینا چې ګبراوي وي چې خدای پاکه ونه لګم مړ نشم دا نشم هر سړی ګوره ګبراوي ښه نو گویا کې وی دی د مرګ طرف ته بوتللی شي راښکلی شي وهم ینظرون او ګوري ورته مخامخ راته مرګ پروت ته بس مرګ راته څه ده بعضې حالات داسې راشي سړي ته ګورې مخامخ ښکاري چې بد دې دله زما تلل نو الله پاک جل جلاله انشاءالله دې نه بعد به د بدر واقعه شروع کېږي انشاءالله